سلامونه دوستانو، ستړي مشه. د بوډا او د لېوانو د پلونو ناول 11مې برخه ته هرکلی کوم. په دې هیله چې دغه برخه هم تر پای را سره واورئ او خوښه کړئ. نو ناول به له دې ځایه پیل کړو. کله چې ټلیفون ته ځواب ورکړ، ما ته یې وکتل. په سترګو کې د شرم نښې ښکاره شوې. بیا مخامخ راته کېناست. زما پر زنګنو یې لاسونه کېښودل او په زړېدلي سر یې وویل: ابا، ته پوهېږې چې ما د څه لپاره راغوښتی یې؟ ما وخندل: هو زویه، پوهېږم. شونډې یې وخوځېدې. ما په خط کې درته لیکلي وو. په خبره کې ورولوېدم چې د سویتا له کورنۍ سره غږېدلی یې. ده وخندل، ورو ولاړ شو، د ورسۍ تر څنګ ودرېده او په داسې حال کې چې لاندې سړک ته یې کتل ویې ویل: ځکه مې راغوښتی چې نجلۍ وویني او له مور او پلار سره یې خبرې وکړي. ولاړ شوم. د انور پر اوږو مې لاس کېښودو او ومې ویل: سمه ده، څه چې ستا خوښه وي همغسې به وشي. مخ یې راواړوه، سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. لومړی یې زما پر ښی لاس شونډې کېښودې او بیا یې کلکه غېږه راکړه. د تګ په وخت کې یې په خواره خوله د پټکي د لرې کولو راته وویل. دلیل یې دا و چې هوا توده ده او ما د انور لپاره له هلکتوبه راهیسته په لومړي ځل خولۍ پر سر کېښوده. انور په لاره کې د نجلۍ د کورنۍ په اړه خبرې کولې. ویلې چې لوستي خلک دي، ولور نه اخلي او ان د ښوروا لنده ډوډۍ هم لا په کاچوغه خوري. د خبرې کولې، د دوی د ژوند په اړه غږېده او په غیر مستقیمه توګه په غوږ ووهلم چې د ښاري ژوند نزاکتونه کوم دي. تر نیم ساعت مزل وروسته په یوه پخه کوڅه کې له ټیکسۍ نه ښکته شو. انور ویل چې دا نوی ښار دی، دلته کورونه ګران دي او د ښار په دې برخه کې یوازې شتمن خلک ژوند کوي. بیا د یو کور دروازې ته ودرېدو. انور پر زنګ ګوته ټینګه کړه او شیبه وروسته په یو ونه ټیټ او ګیره خریالی سړي ښه راغلاست راته ووایه. کله چې سړی مخته شو، انور زما غوږ ته خوله راټیټه کړه: انجینر صاحب دی. موږ هم په سړي پسې ګامونه واخیستل. کور یو منزله و، خو پاک او ښکلی و. په دیوالونو پورې یې ښویه تیږې سریښ وي او د انګړ تر چمن یې سره ګلان راتاو وو. شیبه وروسته یې پراخې کوټې ته ورننوتو. زه او انور پر پستو کوچونو کې ناستو، خو کله چې مې په انجینر پسې سترګې وغړولې، له کوټې وتلی و. شاوخوا مې وکتل. کوټې ښکلې پردې لرلې او پر مخامخ دیوال د یوې نیمه بربنډې نجلۍ یو لوی تصویر راځړېده. د انور وارخطا غږ مې واورېده: ابا، دا د هندي فلمونو یوه لوبغاړې ده. دا وخت یوه پخه ښځه کوټې ته راننوته. هغې ننوتې سترګې درلودې. ټیکری په غاړه کې پروت و او په سره رنګه تنګ پنجابي کمیس کې د ټټر راوتلې برخې له ورایه ښکارېدې. ښځې په خندا وویل: له لیدو مو خوشحاله شوم. ومې ویل: خدای دې مه خواروه. هغه مخامخ راته کېناسته. د کمیس لمن یې پر خپلو غوښینو ورنو ورکش کړه او په خندا یې وویل: زه د سویتا جانې مور یم. انور جان ستاسو ډېر صفت راته کړی. په رښتیا هم پر هغه ګران یاستی. انور ته مې وکتل. خوشحاله ښکارېده. یوه شیبه غلی و. ښځې د میز پر سر یوې پرتې مجلې ته لاس ور وغځاوه. مجله یې څو ځلې خپل مخ ته وخوځوله او په تریو تندي وویل: دا یې هم حکومت. له غرمې راهیسې برق نشته. له ګرمۍ یې مړه کړو. بیا یې ما ته وکتل. د تندي ګونځې یې اوارې شوې او په خندا یې وویل: تاسو څنګه؟ برق مو سم دی؟ خوله مې ځواب ته جوړوله چې انور وار لومبی کړ: موږ برق نه لرو، له جنراتور کار اخلو. حیران شوم. د انور له خولې مې په لومړي ځل درواغ واورېدل، ځکه موږ جنراتور نه درلوده. په کور کې مو لاټاین لګاوه. ښځې وخندل: ټلویزیون چلانولی شي؟ انور یو ځل بیا دروغ وویل: هو، برق یې قوي دی. ما ورته وکتل. غومبرې یې سره شول. دا وخت انجینر کوټې ته راننوته. هغه د خپلې ښځې تر څنګ کېناسته. ما ته یې وکتل. مسک شو او پرته له دې
چې څه ووایي د میز له سره یو کتاب ور واخیست او سترګو ته یې ونیوه. ښځه ولاړه شوه، په خندا یې وویل بخښنه غواړم. له دې سره له کوټې ووته، خو لنډه شیبه وروسته بیرته له یوې سرتور سرې نرۍ نجلۍ سره کوټې ته راغله. ښځه پر خپل ځای کېناسته او نجلۍ له میوې نه ډک غوری زموږ تر مخ پر اوږده میز کېښوده. وروسته یې یوه خوږه مسکا وکړه او له نرمو شونډو یې د سلام ټکی راووت. ښځې وخندل. سویتا جانه ده. نجلۍ د خپلې مور تر څنګ کېناسته او سر یې وځړېده، خو ښځې مخ ور واړاوه او په خندا یې وویل لورکۍ میلمنو ته میوه نږدي. د هغې په سپینو غومبرو سرخي وغوړېده، ولاړه شوه او له غوري نه یې یوه مڼه او یو ورخکې انګور په دوو وړو غابونو کې کېښودل. یو غاب یې انور ته ور وښویاوه او بل یې ما ته رانږدې کړ. وروسته بیرته د خپلې مور تر څنګ کېناسته. هغې ته مې وکتل. ښکلې وه او په ګرد سپین مخ یې اوږدو شنو سترګو یوه نوراني ځلا پاشله. خلوڅې غاړې او بې لستوڼو کمیس یې خوند رانه کړ. د انور غږ مې واورېده، پلاره میوه در واخله. انجینر ته مې وکتل، خو هغه ته میوه نه وه ایښې او د پخوا غوندې یې کتاب سترګو ته نیولی و. بیرته مې انور ته سترګې ور واړولې. د ما ته کتل. حیران شوم. انور به تل ما ته ابا ویل. د ده له خولې نه په لومړي ځل د پلار ټکی راته راووته. پلار هم ښکلې کلمه ده، خو ما ته نابلده ښکاره شوه. دومره خوند مې ورنه وانخیست لکه څومره چې د ابا په ټکي کې پروت و، ځکه انور په لومړي ځل ما ته ابا ویلي و. دې توري ته مې اوښکې تویې کړې وې. خندلی مې و او د ژوند خواږه یادونه مې پکې پراته و. خو دا یو کلیوال توری و. فکر کوم انور به د ابا په ویلو شرمېده، ځکه یې پلار. بوډا وټوخل، بیا یې ټوخي زور ونیوه او ولاړ شو. د ورسۍ پله یې خلاصه کړه، لاړې یې تو کړې او په داسې حال کې چې پله یې بیرته پورې کوله ویې ویل ما وبخه. وروسته یې خپله کیسه پسې وغځوله. موږ تر ناوخته پورې خبرې وکړې، خو کله چې د کوژدنې موضوع رامنځته شوه، نجلۍ په زړېدلي سر له کوټې نه ووته. که څه هم د انجینر د لور د ژوند مسئله وه، خو د له خبرو سره دومره دلچسپي نه ښوده. کله کله به یوه خبره له خولې نه راووته چې د ده د ذوق نمایندګي به یې کوله. خو میرمن بیا سور اور وه، ژبه یې بېواره چلېده، خبرې یې کولې. د سویتا د راتلونکي ژوند نیکمرغي یې غوښته او له هرې خبرې سره به یې خندل. ما ته د کور اصلي واکداره دا ښکاره شوه. اخیر مې د مازدیګر لمانځه ته جاینماز وغوړاوه، خو دوی لا خبرې کولې. انور هم لمونځ ونه کړ. ماخوستن ناوخته د انجینر له کوره راووته. تر عمومي سړکه دواړه غلي وه. نه پوهېږم چې انور به څه فکرونه وهل، خو زما پر دې کور زړه ونه لګېده او د کورنۍ غړي بې بندو باره راته ښکاره شول. کله چې په ټکسۍ کې کېناستو، انور په خواره خوله وویل ابا څه پکې وایې؟ هغه ته مې وکتل. د مخامخ را روان موټر ژېړې رڼا یې څېره روښانه کړې وه. ورو مې وویل ګوره زویه، فکر نه کوي چې موږ او دوی سره ډیر لري یو. انور یوه شیبه غلی و، بیا یې په مړاوي غږ وویل ابا دا سمه ده چې یو څه آزاد خلک دي، خو ښاري ژوند دی، په زړونو کې بیا څه نه لري. هسې جامې یو څه په خبره کې ور ولوېدم، خو ماته یې خوند را نه کړ. کوژدله درک نه لري. خو نجلۍ بیا نیغه را سره ناسته وه. دا یې غلی و. ما زیاته کړه ګوره زویه، زما یوه خبره ومنه. پخواني خلک وایي کلاله وکه خپله سیاله وکه. په کلي کې چې د په هر نجلۍ لاس کېښوده، له ما یې وغواړه، خو تر دې تیر شه. انور ځواب را نه کړ. ما هم نور څه ونه ویل او په پاتې لاره دواړه غلي وو. شیبه وروسته له موټره ښکته شو، پر زینو وختو او کله چې کوټې ته ورننوتو، انور ګروپ ولګاوه. جاینماز یې راته ویړ کړ او په خپله له کوټې نه ووت. نیت مې وتاړه او پر لمانځه ودرېدم. 9 رکعاته وروسته چې مې کله له خدایه د شیرینو اروا ته خوشحالي غوښته، انور کوټې ته راننوته. د په تولیا خپل مخ او لاسونه وچ کړل. جاینماز مې ورته پرېښوده او پر لمانځه ودرېده. تر لمانځه وروسته یې د توشکې سر ته بالښت کېښوده او خپل ځان ته یې پر غولي کمپله اواره کړه. بیا یې په زړېدلې شونډو وویل ګروپ مړ کړم. کله
مې چې د هو په نښه سر ورته وخوځاوه په کوټه کې تیاره شوه. انور پر خپل ځای کې پریوت خو وروسته راوښویده. زما پر ټټر یې سر کېښوده. ما یې په پیچلو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. تر ډیره دواړه غلي وو خو بیا د انور خوابدي غږ چوپتیا ماته کړه. ابا ها غږ یې ژړغونی شو. درنو اوریدونکو 11مه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.